د فلمو ځینې داسې غلطیانې تاسو فکر کوئ چې دا د دوی اکټینګ دی. اول په اوینجر فلم کې چې آیرن مین د تور سره د جنگ کول په وخت کې دا جمله وویل. زه به تاسو ته په پښتو وایم. آیا ستا مور خبره ده چې ته د هغې کالي غلا کوې او اغوندې؟ خو په حقیقت کې دا جمله هیڅ د په دغه سکرپټ کې نه وه. دا جمله یې د ځان څخه وویل. ډایرکټر ته هم یو څه مسخره معلومه سول، نو ځکه یې په فلم کې راوستل. دوهم ګارډینز اف د ګیلیکسي په فلم کې پیټر هغه انفینیټي ډبره چې هغه بل کلیکټر ته ورکول نو په غلطي کې ځینې ولویږي. خو په حقیقت کې په سکرپټ کې هیڅ دا نه لیکلي چې د ده څخه دی دغه انفینیټي ډبره ولویږي. تر هغه وروسته د داسې عکس العمل ښکاره کوي لکه هیڅ نه یې سوي. دریم پایرټس اف د کیریبین کې جوني دیپ په دغه صحنه کې چې د زینو څخه راولویږي هیڅ وی فکس نه دی پکې ښکار سوی. هغه د شوټینګ په وخت کې د رښتیا د زینو څخه راولویدي چې تر هغه وروسته راولاړ سو، خو بیا یې هم رول ته ادامه ورکړه. نو ډایرکټر هم په فلم کې اډ کړه هغه صحنه.